سلامونه او نیکې هیلې مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته په دې ویډیو کې د مایک په هکله باندې خبرې کوم چې کوم مایک باید موږ رانیسو، ځکه چې ما بیخي ډېر مایکونه واخیستله او ډېرې پیسې مې هم پر مایکو باندې مصرفې سوې چې هیڅ نتیجه یې هم نه درلوده. نن د مایک په هکله باندې خبرې کوم چې کوم مایک باید تاسو واخلئ، ځکه زموږ زیاتره هیوادوال په مایک کې ډېرې ستونزې لري چې کله هم تاسو یوټیوب ته ولاړ شئ چې کوم مایک ښه مایک دی، نو تاسو ته په زرګونه ویډیوګانې راسي، دومره ویډیوګانې دی چې سړی اخر کې حیرانه پاتې سي چې کوم مایک واخلې. زه خپله په هماغه ستونزې کې ومه تر څو دلته چې زه په 9 نیوز کې کار کومه، دلته یو تلویزیوني شبکه ده او دغه شبکې کې هلته چې د تخنیک برخې ته ولاړم او د دوی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم مایک واخلمه، ځکه چې په دې مایک اخیستو کې خو زه بیخي ستړی سوم او ډېرې پیسې مې هم مصرفې سوې. نو نن په دغه درس کې تاسو ته ټولې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو او ځو. مخکې له دې چې زه درس ته ولاړ شم، تاسو ته باید زه خپل مایکونه وښیم چې کوم مایکونه ما واخیستل. د مثال په ډول باندې دا مایک ما واخیستو او دا مایک چې دی حدوداً همداسې په $50 فکر کوم پر ما باندې وبلېدلو، ځکه چې دا یې د چین څخه راوغوښتلو تر څو چې دلته راورسېدو. دا باندې $50 پر دې باندې ولاړه. دا مایکونه دوه مایکه لري او یو هم هغه چې د آیفون سره وصل کېږي د موبایل سره هغه دی. بل مایک چې ومې اخیستی، دا مایک مې واخیستو، د سرامونیک کمپنۍ مایک دی او دغه مایک هم ښه مایک و، خو ستونزه دا وه چې دا لینداره مایک و او دا دوامداره باید زما په پښو کې کشېده، کله کله کامره یې راغورځول، کله کله موږ پکښې کبلېدو. نو دا ډېره ستونزه یې درلودله، نو ځکه مې هم هغه بالا پرېښول او ورڅخه استفاده مې ونه کړه. او یو بل مایک مې هم واخیستلو، هغه بویا M1 و. بویا M1 په افغانستان کې مې واخیستلو، هغه هم بیا راڅخه وشکېده او غږ یې کښته سو، نو بیا مې هغه نور استعمال هم نه کړو. نو دا ټول مایکونه وو چې ما واخیستل او پر ما باندې تاوان سوه او هیڅ ګټه یې هم ونه کړه. خو په نهایتاً کې ولاړمه دا هولي لانډ مایک مې واخیسته. دا مایک چې دی که څه ګران دی خو دا ډېر قوي مایک دی. په دې مایک کې مثلا تاسو ته دوه مایکونه درکوي او یو د آیفون و د موبایل د وصلېدو سیستم تاسو ته درکوي او د هغه سره دلته بیا نایس کانسلیشن دوه پردې هم تاسو ته درکوي چې دا مایک چې دی نهایتاً ښه مایک و او زموږ ډېر هېوادوال چې زما پخواني ویډیوګانې لیدلې اوسي، هغوی همیشه دا راته ویله چې په مایک کې ډېره ستونزه ده، دا مایک باید تاسو بدل کړئ. هماغه و چې هر وخت مې مایکونه هم بدلول مګر ښه نتیجه مې ترلاسه نه کړه چې نهایتاً همدا هولي لانډ مایک ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نن تاسو ته د مایکونو برنډونه معرفي کوم چې کوم برنډونه تاسو باید واخلئ او په کوم برنډو باندې پانګونه وکړئ او کوم برنډو باندې خپل وخت مه ضایع کوئ. د مثال په ډول باندې په لومړی قدم کې چې زه خپلې هم تجربه لرمه، د هولي لانډ کمپنۍ ده. هولي لانډ کمپنۍ حدوداً ډېر ګران مایکونه لري. د مثال په ډول باندې $222 یې دا مایک دی، همدا ډول باندې دلته چې راسئ $499 یې دا مایک دی. دا لکه زما مایک چې زه خپله اوس استعمالومه $343 یې دا مایک دی او دا چې دی ډېر ټاپ کمپنۍ ده او دا کوم کسان چې فلمونه اخیستله په تلویزیوني شبکې کې، د دوی ټولو پیشنهاد همدا و چې هولي لانډ ته ولاړ شه. بیا په بل قدم کې بله کمپنۍ چې ده هغه هم چې ډېر ښه مخکې روانه ده، مثلا دا د سرامونیک کمپنۍ تجربه هم زه لرم، مایک مې اخیستی ویه. د دې روډي کمپنۍ چې ده، دا روډي کمپنۍ هم په ټاپ کې ده، دا هم ډېر ښه غږ باسي. او بل DJI کمپنۍ ده او د هغه وروسته بویا کمپنۍ ده. دغه 4-5 کمپنیانې دا په ټاپ کې دي. که تاسو یې غواړئ چې واخلئ نو تر دې مه تېرېږئ. په لومړی قدم کې تاسو ته ووایم چې هولي لانډ ښه مایکونه لري، بل روډي ښه مایکونه لري، DJI ښه مایکونه لري. دا هغه 3 کمپنیانې دي چې په ټاپ کې دي او زیاتره مشهور یوټیوبران چې په نړۍ په سطح باندې وګورئ د دغه 3 د مایکونو څخه استفاده کوي. په بل قدم کې چې بیا ارزانه مایک اخلي، بویا کمپنۍ هم ښه مایکونه لري، همداسې
سارامونیک کمپنۍ هم ارزانه مایکونه لري خو دا یې بیخي ډېر ګران دی. نو تاسو کولی سئ چې بویا بهترینه مایک په افغانستان کې دی، ارزانه هم دی. تاسو کولی سئ هغه لاینداره مایک چې حدوداً 5 متره لاین هم ورسره لري، هغه په 1000 افغانۍ باندې په افغانستان کې خرڅېږي. په 1000 افغانۍ یا هیله 800 افغانۍ په همدې ډول باندې په داسې کې نادر پښتون کې کابل کې خرڅېږي او په هراتو په دې ولایتو کې هم تاسو کولی سئ بویا هم 1 پیدا کړئ. بویا هم 1 ګورئ په دې کې جالي هم شته، خو تاسو کوشش وکئ چې هغه چې کله هم هغه لاین د مایک اخلئ، د مایک بغل ته دلته یو سویچ دی، یو هغه سویچ کې وګورئ، دننه په سویچ کې هغه رنګونه باید وسي چې که رنګونه نه وه هغه کیفیت صحیح نه دی، او که رنګونه یې وه هغه صحیح ډول باندې دی. هغه دوکاندار ته هم زما دا ویډیو چې وښوئ هغه رنګونه تاسو دی په پوهېږي زما مطلب د کوم ځای دی. هغه سویچ کې رنګونه دي چې کله هاف آن کوي روښانه چالان کوي، سور رنګ او زرغون رنګ یا سور رنګ په آبي رنګ راځي، دغه رنګونه باید په هغه سویچ کې ووسي، کنې هغه بیا تقلبي دی. دا څو ټاپ مایکونه که څه دا ډېر ګران دي او زما خپله د مثال په ډول $350 په دې باندې ورکړي دي. په همدې ډول باندې که تاسو هم مایکونه اخلئ، دا کمپنیانې چې دي دا په ټاپ کې دي، تاسو کولی سئ د دې څخه واخلئ. او که غواړئ چې تاسو ارزانه مایک واخلئ او تاسو وایئ چې نو چې ارزانه مایک اخلئ، د ارزانه مایک هم ستونزه همدا ده چې تاسو باید په هر هفته کې یو مایک واخلئ. هر هفته کې دغه مایکونه چې په $22 دي، $25 دي، دغه هیڅ په کار نه دی. دغه دی د بویا هم 1 ښه شو چې پیدا سو. بویا هم 1 دغه مایک چې دی دا په افغانستان کې په 800 روپۍ په 1000 افغانۍ پیدا کېږي، همداسې 3.5 متره لاین هم دی. دغه سویچ چې تاسو په دې ځای کې وینئ، دلته ګورئ چې کله آف سور کېږي او که کله روښانه کېږي هغه زرغون یا آبي رنګ دی. دغه رنګ باید په کښې کې وسي، که دغه رنګ په کښې کې نه و هغه تقلبي دی، هغه مه اخلئ. هغه ځکه چې د بویا تقلبي دا څه هم اوس راغلی دی. نو تاسو د بویا دغه مایک چې دی دا ښه مایک دی، دا ستاسو دپاره ښه کار کوي. مګر دا نور وایرلس مایکونه چې دي دا یو هم په کار نه دي. که یې اخلئ خپل پیسې د لاسه ورکوئ، ځکه چې زه د دې تجربه لرم. دا تجربه لرم، همدا ډول مایکونه د ټولو په یو رقم دي، د یو خاندان دي. خپل وخت مه ضایع کوئ. دا داسې دی لکه چې کله خبرې کوئ چې بې له مایک او مایک سره یو رقم دی، هېڅ فرق په کښې کې نشته. او چې کله هم ایډیټ یې کوئ دومره خرابېږي چې هېڅ کیفیت په کښې کې نه پاتې کېږي، ځکه چې ستاسو غږ کې چې کله تنفس کوئ دغه خبرې د خبرو په وخت کې چې کله نفس کاږئ، دغه مایکونه مستقیم ستاسو نفس ثبتوي او په ډېر لوړ غږ یې ثبتوي. اوس دا مایک چې دی هولیلاند چې دی ستاسو نفس نه ثبتوي، زما نفس نه ثبتوي. که تاسو ویډیوګانې هم ګورئ زما نفس په کښې کې نشته، او دا نفس باعث کېږي چې لیدونکي ستاسو څخه شر رانیسي او ستاسو ویډیوګانې ونه ګوري. نو دا کوم مایکونه چې تاسو دلته وینئ په $50 $60 په امازون کې چې خرڅېږي، یا په افغانستان کې په 1500 روپۍ او 2000 روپۍ باندې په وایرلس ډول باندې تاسو ته څوک یې درکوي، دا مه اخلئ. دا ستاسو دپاره فایده نه کوي او ډېر تاواني شی دی او هېڅ فایده منده شی نه دی. که غواړئ چې یو ښه مایک په ارزانه ډول باندې ولرئ، بیا بهترینه شی دا دی چې دغه روډي مایک واخلئ. دا په افغانستان کې اوس په 1000 روپۍ پیدا کېږي، په 1000 افغانۍ یا 1000 افغانۍ باندې پیدا کېږي. دا مایک واخلئ او دا د ښاري مرکو دپاره نن سبا په افغانستان کې زیاتره یوټیوبران همدغه مایک څخه استفاده کوي. دا په نادر پښتون کې پیدا کېږي، په کندهار کې هم د کمپیوټر مارکیټ کې پیدا کېږي، په هرات کې هم کمپیوټر مارکیټ کې پیدا کېږي. تاسو کولی سئ دغه مایک واخلئ او دا مایک که په هر ملکو کې یاست د امازون د طریقې واخلئ، ښه مایک دی، ارزانه مایک دی. او دا بیا داسې کار وکئ چې د پاسه یې ځان ته راوځړوئ، د پاسه یې راوځړوئ چې یا ډېر یې کښته کئ چې کمرې کې معلومه سي، او بیا یې د پاسه راوځړوئ تر څو ستاسو غږ په صحیح ډول باندې ثبت کړي. ځکه چې دا نور مایکونه چې دي دا $289 دا $369 دا چې دي دا ډېر ګران دی. او د دې روډي کمپنۍ پرو ماډل چې دی هغه بیا بیخي ښه کیفیت لري، خو دا دی چې هغه بیا بیخي ډېر قیمت لري. نو ستاسو دپاره بهترینه پیشنهاد مې همدغه دی، که ښه مایک غواړئ په کمو پیسو باندې دغه روډي لوی مایکونه واخلئ، د پاسه یې داسې وځړوئ یا د لاندې خوا ځان ته پرېږدئ چې ستاسو غږ ثبت کړي. دا ښه مایک دی، مګر
دا ډول مایکونه ما ښایي دا ستاسو هم پیسې مصرفوي، هم ستاسو وخت ضایع کوي او که بیا بهترینه مایکونه اخلئ، دا مایکونه په ټاپ لیست کې دي. اوس بویا دا بویا چې دی $300 دی مثلا، دا هوليلنډ چې دی $329 دی. هوليلنډ په عموم ډول باندې ګران مایکونه دي په ټوله مارکیټو کې. نو ډي جي های هم ښه دی، روډي ګو 2 دا هم ښه دی، روډي می هم ښه دی. روډي پرو چې دی هغه ډېر قیمته دی. روډي پرو که زه تاسو ته درته پیدا کړمه، روډي پرو قیمته دی. او بل خبره دا ده چې زیاتره زموږ هیوادوال غواړي چې په استودیو ډول باندې مایکونه استعمال کړي، او چې کله هم غواړي پودکاسټونه ثبت کړي، دا د پودکاسټ لپاره دا روډي کوم مایک چې دی دا نهایتاً ښه مایک دی. او نور هغه مایکونه مې هم هلته تاسو ته وښوله. نن دغه د مایکو موضوع چې نن تاسو ته مې وویله، د مایک په اخیستو کې ډېر توجه وکړئ، ځکه چې همدغه مایکونه بیا وروسته چې تاسو خپل ویډیو ایډیټوئ، د ویډیو په ایډیټ برخه کې دا ستاسو سره ډېره مرسته کوي، ځکه چې که تاسو غواړئ چې خپل غږ ثبت کړئ، په دې مایکو کې چې کله هم خپل غږ مو د منځه ځي، نفس مو پورته دی، نفس پوره کول ډېر مشکله باندې نفس پوره کېږي. او هغه نور هوليلنډو، روډیو او ډي جي های، بویا دا مایکونه چې دي دا ښه مایکونه دي او نفس هم چې دی دوی نه ثبتوي. تر بیا مو په الله.